دې دې نه خبر هم نه چې امام څه غواړي که نه داسې نه ده ډېر لږ پکې چې هغه پوه شي چې د امام په دې دعا کې څه غواړي او دلته ویل څه پکار دي نو ځکه دا بار بار چې موږ دا مرۍ بوغه شو په دې باندې اواز چې دا دین یې زده کوي او تاسو ته موږ دا هم نه دي ویلي چې یاره دومره دین یې زده کوي چې ته اوس له منډه ځان نه غټ شیخ القرآن او شیخ الحدیث جوړ کړي خو دا مسله خو موږ ټولو ته راځي که نه دا خو داسې نه دی چې صرف د هغه سړی به یې زده کوي چې د هغه نه غټ عالم جوړېږي موږ کومه دعا وایو وترو کې مشهوره کومه ده اللهم انا نستعینک دا هم ډېرو لږو خلکو له دې ترجمه ورځي دغه ترجمه هم ډېرو خلکو له نه ورځي نو هسې لګیا وایه نو چې ترجمه له نه ورځي دی پې څه پوهېږي څه خو دا ابۍ نه یاده کړې ده الله دې وبخي نه پې ابۍ پوهېده او نه پې دی پوهېږي او سلسله داسې روانه ده نو ده په منځ کې به خوند د کوم ځای نه را شي منځ کې به خوند هله را ځي چې کله سړی پوه شي چې را زه څه وایم نو هغه پې اثر هم وکړي او چې پوه نه وي نو بیا تاسو ته ما ویلي که نه د الشیخ ابن عثیمین رحمه الله دا خبره ذکر کړې و پیر وي طواف کې یو کس روان و کتاب ورسره و او هغه دا دعا وي اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث اگر که یعنی دې کې څه حرج نشته یعنی یا الله زه پناه نیسم په تا پورې د شیطانانو خو دغه دعا ځای کوم ځای کې دی او داسې ماتې نه نوځي ده کتاب راغستی نو خدای څه نه خبر خو نه دی او په دې کتاب کې که هر څه دی وایي نو خدای دې نه څه خبر هم نه دی چې دې کتاب کې څه دي څه نه دي دا د کوم ځای ویلو مسله ده د کوم ځای ویلو نه ده خو بس میقات خوا کې کتابونه خرڅېږي او هلته پاکستان او افغانستان کې په ګاډو کې خرڅېږي نه پې د مؤلف نوم او نه پې د ادارې نوم او بس کتابونه دي راوړی وایه او بیا مزه ده وکړي چې دغه دعا بیا یو کس وایي او شاته پسې هغه ټول لګی وایي جهالت سره د جهالت الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي زه کله سوچ وکړم خصوصا د خپلو پښتنو ته موږ دین دنیا کې شاته پاتې شوي لکه یو قوم دنیا کې ډېر مخکې تللی سړی وایي ځه دوی د دین کې چې شاته پاتې شوي دي خو دنیا خو یې ګټلې ده که نه موږ دنیا ګټلې ده او نه موږ دین ګټلی دی دنیا کې زموږ حال ته وګوره ځه که نه کوم ځای کې چې سختې مزدورۍ نه هغه زموږ دا خلک کوي غریبان مالداره خلک په پښتنو کې لږ دي عامه طبقه چې د هغه یعنی مسلو سره مخامخ دي دین له زموږ راشه نو ځان پې قربانو دا یقیني خبره ځان پې قربانو خو دې خبر نه وي چې دا موږ به ځان په څه قربانو هېڅ نه یو خبره چې دا اوس موږ ځان په څه قربانو د دین نه یو خبر خو ځان پې قربانو صحیح ده ځان پې قربانول پکار دي دا خو دین دی خو ته خو چې لږ ځان هم خبره کوې اندازې چې په څه شي ځان قربانوم چې دا څه شی دی لکه موږ دا دنیا ګټلی وایو موږ وایو چې یاره دا قوم چې شاته پاتې شو د دې دلاسې چې دنیا کې ډېر مصروف وو دین ته پاتې شو که نه اگر که دا غلطه خبره ده دغسې ترقي نه شوه یوازې چې صرف دنیا کې مخکې نه دنیا او دین دواړه او که دین کې موږ مخکې تللی وی او دنیا رانه پاتې شوی جو موږ وایو چې یاره دین کې دومره مصروف وو چې دنیا رانه پاتې شو نو هغه پښتانه متل کوي نه د دین شو او نه د سا دین شو نو زموږ په پښتنو دی الله خاص رحم وکړي او موږ ته د الله د دنیا او د آخرت کامیابیانې نصیب کړي موږ د الله په دنیا هم پوه کړي او موږ د الله په دین هم پوه کړي د هغې نه بعد وایي چې د سجدې اذکار او دعاګانې او ما چې کله د رکوع هغه اذکار او دعاګانې بیانولې نو تاسو ته ما ویلي دا دعاګانې به سجده کې هم راځي اکثر د دې سجدې او د رکوع چې کومې دعاګانې د رسول صلی الله علیه وسلم نه رانقل دي ټولې نه خو اکثر پکې هغه یو شان دي نو تفصیل د ډېرو دعاګانو مخکې تېر شوی د سجدې اذکار او دعاګانې یو سړی به ما ته وایي چې څه ساده سړی ته خو اذکار او دعاګانې جمع وی جمع دعاګانې مفرد یې څه دی دعا مونږ خو دعا وایو ته دعاګانې وی مونږ څه وایو کومه بس نو ته خو دعاګانې او دا دعاګانې دي خو مونږ ته نه دي یادي مونږ نه یو خبر
سجده کې ډېر اذکار او دعاګانې دي او بدبختي ده ورب الکعبه چې هغه ځای چې رسول صلی الله علیه وسلم د هغې په باره کې وایي د سجدې په باره کې وی اقرب ما یکون العبد من ربه هغه ځای چې بنده خپل رب ته ډېر پکې نږدې کېږي هغه دا سجده ده او ځکه یو حدیث کې دا دي اما السجود فاکثروا فیه الدعاء هر چې سجده ده نو دعاګانې پکې ډېرې غواړئ امید دی چې الله به ستاسو دعاګانې قبلوي نو چې اوس کم ځای د دعاګانو د قبلېدو دی هلته موږ ته دعاګانې نه دي یادې صرف یو دعا ده سبحان رب العلا او بیا مزه ده وکړي چې په دې سبحان رب العلا باندې هم نه پوهېږي چې دې څه مطلب دی اولنی دعا یا ذکر د حذیفه رضی الله عنه حدیث راوړی دی چې د امام ترمذي امام ابو داود امام نسائی ټولو راوړی دی وی چې صلیت مع رسول الله صلی الله علیه وسلم ما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره مونځ کو وقال فی سجوده سبحان ربی الاعلی او رسول صلی الله علیه وسلم په سجده کې وی سبحان ربی الاعلی معنی د پاکی د زما رب لره چې اوچت دی پاکی د زما رب لره چې اوچت دی یعنی پاک دی زما رب د هر عیب او نقصان نه چې هغه اوچت دی او موږ دا خبره مخکې ذکر کړې وه چې د الله اوچتوالی یعنی الله اوچت دی باعتبار د ذات د الله ذات په عرش ته پاسې دی او عرش په ټولو مخلوقاتو اوچت دی ښه الله اوچت دی باعتبار د قهر او د زور یعنی الله زورور دی نو خلق زورور ته هم اوچت وایي یعنی یاره پلانې چې دی هغه په موږ اوچت دی اوچت دی یعنی له پاسه په سرې ناست دی زورور دی نو الله اوچت دی په اعتبار د ذات په اعتبار د زور او په اعتبار د شان الله اوچت دی کله زورور هم نه دی لکه اوس یو کس دی عالم دی د مخلوق دا خبره موږ دې لپاره کوو چې موږ پرې پوه شو نور د الله خو اوچت مثال دی یو سړی عالم دی عزتمند دی قدرمند دی په موږ زورور نه دی دا چې زور په مټو کې ډېر دی یاره موږ ډېر اوچت سړی دی نو څنګه اوچت دی یعنی شان یې اوچت دی مرتبه یې اوچته دی نو الله اوچت دی په اعتبار د ذات یعنی ذات په اعتبار سره هم الله بره دی د شان په اعتبار سره هم الله اوچت دی او د زور په اعتبار سره هم الله اوچت دی نو سبحان رب العلا څه معنی ده لږ په زور یې ووایي پاکي د زما رب لره چې اوچت دی دویم ذکر عائشه رضی الله عنها وی او دا حدیث امام بخاری امام مسلم راوړی دی وی کان النبی صلی الله علیه وسلم یقول فی رکوعه و سجوده پیغمبر صلی الله علیه وسلم په رکوع کې او په سجده کې دا دعا دا مخکې تېره شوې د رکوع کې سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي پاکی دا سبحانك پاکی دا تالرا اللهم اے اللہ ربنا زمن ربا وبحمدك سرد ستاین استا یعنی استا پاکی موایو او ستا ستاینم کو نو پاکی کی تاسی چلو کو تجی تسبیح ہوئے سبحانك اللهم یا سبحان اللہ نو توی چی اللہ پاک دے دا ہر عیب و نقصان نا ستاین کی تسکے الحمدللہ چی توی یعنی طول اوچت او اعلا او کامل صفات دا اللہ دا پاره دی نو په پاکی کی دی تی عیب او نقصان لري کو او پستاین او په حمد کی دی ولا اوچت صفات ټول هغه ثابت کړو اللهم اغفر لي یا الله ما ته بخنه وک دا دویم ذکر شو دریم ذکر خدام مخکې تیر شوی دی د عایشه رضی الله عنها روایت دی صحیح مسلم کې دی او په دې کې دا دی چې رسول صلی الله علیه وسلم په رکوع کې هم دا وي په سجده کې به وي سبوح قدوس رب الملائکة والروح سبوح قدوس رب الملائکة والروح سبوح پاک دی قدوس ډیر پاک دی رب الملائکة والروح رب د ملائکو او د جبریل علیہ السلام دا جبریل علیہ السلام په دې ملائکو کې نه دی خو د ده خاص ذکر کول دا دلالت د هغه په عزت او شرف باندې کوي
او دته روح په دې وایي یو وجه د هغې دا ذکر کېږي او دا موږ تفسیر درسونو کې ذکر کړی چې دی وحي راوړي او وحي ته هم روح ویلی کېږي دا ژوند دی د ټولو ملایکو ته الله څه نه څه کار حواله کړی د جبریل علیه السلام کار چې دی هغه د اسمان نه وحي راوړي دي ځمکې ته نو د ټولو نه عزتمن کار د ده دی ځکه چې په ټولو ملایکو کې عزتمن دی په ټولو ملایکو کې عزتمن هغه جبریل علیه السلام نو ځکه دته الروح هم ویلی کېږي څلورمه دعا دا حدیث امام مسلم راوړی علي بن ابي طالب رضی الله عنه وی د رسول الله وسلم په باره کې خبره کوي انه کان اذا قام الى الصلاه کله چې به مانځه ته ودرېدو د مانځه طریقې ورته ټوله بیانه کړې ده هغه حدیث کې بیا مخکې دا دي او ما دا مسله ذکر کړې وه د نقطو په باره کې ما څه ویلو کتاب کې نقطې شتي منځ کې انه کان اذا قام الى الصلاه یعنی منځ کې خبره شتي خو هغه ته حذف شوي د اختصار دپاره نو انه کان اذا قام الى الصلاه بیا مخکې خبره مختصره ځکه زموږ د سجدې هغه ځای پکار دی نو به یې کې دي و اذا سجد او کله چې به سجدې له لاړه قال نو دا به یې ووي اللهم لك سجدت یا الله ما ستا دپاره سجده کړې ده وبک آمنت او په تا مې ایمان راوړی دی ولك اسلمت او زه ستا تابعدار یم سجد وجهي زما مخ سجده وکړه للذي خلقه هغه ذات ته کوم ذات چې پیدا کړی دی وصوره او کوم ذات چې بیا دله شکل ورکړی دی وشق سمعه وبصره او کوم ذات چې ولا بیا غوږونه کولاو کړي دي سترګې ولا کولاو کړي دي غوږونه ولا کولاو کړي دي تبارك الله احسن الخالقين برکتون والده الله چې ښایسته پیدا کوونکی دی دا دعا چاته ده دا خو به یاد دی بارك الله فيك بل چاته یاد ده بارك الله فيك دا قیمتي دعاګانې دا موږ ته نه دي یادې پنځمه دعا یې راوړې ده ښه دا مخکې تېره شوې ده صحیح مسلم کې دا حدیث ته امام نسائی هم راوړی ځکه چې دا دعا رکوع کې هم ویلی کېږي هلته ما دا حدیث ذکر کړی عایشه رضی الله عنها وایي چې یو پیر ما پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورک وموندو یعنې چې راپاڅېدم هغه تلۍ کې نه و نو ما دا ګمان وکړه چې بعضو بیبیانو پسې به تلی دا د ښځو فطرت چې د کوم سړي ښځې ډېري که نه هغه ته دې پته چې دی معمولي اخوا کېږي نو هره ښځه په ده باندې ګمان کوي چې دی په هغه بلې پسې تلی دا فطرت دی د ښځو نو یې ما ولټو بیا را واپس شو نو چې هېڅې مې نظر پرېوتو خوا کې نو هغه په رکوع کې یا په سجده کې و او دی وی سبحانك وبحمدك لا اله الا انت پاکی د تا لره سره د صفتونو ستانه لا اله الا انت نشتی حقدار د بندګۍ بیستانه دا موږ مخکې د دعا ویلې شپږمه دعا چې کومه راوړې ده د حدیث امام ترمذي راوړې ده عایشه رضی الله عنها وی كنت نائمة إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم زوی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوا کې ودومه ففقدته من الليل نو ما د شپې په یو څه کې ورک وموندو نو خوا کې فلمسته ما ولټو فوقعت يدي على قدميه نو زما د لاس د هغه په دې قدمونو باندې ولګېدو په دواړو قدمونو باندې وهو ساجد او هغه په سجده کې او دا دلیل دی په دې باندې دا مثلا مخکې بیان کړی د منځه په مسایلو کې چې سجده کې به دواړه خپې یو ځای کې دا قدمونه نه دي دا پوندې دا به یو ځای کې سجده کې نو یو دلیل په هغې دا دی چې هغوی زما لاس په
په څه ولګېدو په خپې نه دی ویلی علی قدمه نه دی ویلی علی قدمیه په دواړو خپو او په دواړو خپو به لاس په یو پیر سره هله لګي چې کله دواړه خپې یوځي چې لرې به پې لاس نه لګي یوځي وهو یقول هغه دا وي په سجده کې و او دا دعا یې وغوښته اعوذ برضاک من سخطک یا الله زه ستا په رضا سره پناه نیسم ستا د غوسې نه یعنی بچ مې که ستا د غوسې نه او ته رانه راضي شه او د الله نومونه د الله صفات الله ته وسیله کول دا جایز دي وبمعافاتک من عقوبتک او په هغه عافیت سره چې ته ورکې بندګانو ته پناه نیسم ستا د سزا نه ستا د عذاب نه یعنی الله د عذابونو نه مې وساته عافیت راکه سلامتیا راکه لا احصي ثناء علیک زه پوره صفت نشم کولی ستا انت کما اثنیت علی نفسک لکه څنګه چې تا د خپل ځان کړی دی موږ به یو زمونږ صفت به چې موږ د الله یې کوو په دې خوله به موږ د الله څه پوره صفت وکړو نو الله چې د ځان څنګه صفت کړی دی وایي داسې نشم کولی او دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي او د الله په دې مخلوق کې چې د الله حمد او ثنا څنګه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلی داسې یو بل مخلوق نه دی ویلی